خان بابا د ګوجر کسب دی او که نسب دی. اکثر دغه خلک وایي چې د دوی ځان ته بیله ژبه ده او دوی په پښتنه خاوره حکومت هم کړی دی او زرګونو کاله زوړ تاریخ هم لري. دوی کې بیا ځینې خلک دا هم وایي چې موږ اریایي نسل یو او د هندوستان بنیادي قبیلو کې زموږ شمېر کېږي. نو ستاسو په خیال په اصل کې دغه ګوجر چې دی دا څوک دي؟ دغه خلک ستاسو په خیال څوک دي؟ لږ د دې وضاحت راته وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ما مخکې ویلو یاره د دې په دې تاسو یو پوښتنه کړې وه په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې یاره د کوم بنیاد چې دی نو دا په یا بیله پېژنګلو چې د هغې وي نو دا کې لازم دی چې د کوم د خلکو ترمنځ یو د ژبې د ډي ان اے او د دې هر څه تړون ته کتلی کېږي، د هغې تاریخ هر څه ته کتلی کېږي. نو دا څیزونه چې دی دا ډېر اهم څیزونه دي. پکار دی چې تاسو په دغې باندې کتلی وي او بیا مو کتلی وي چې دا قوم دی او که نه دی یا کسب دی. مسله دا ده چې زه به وایم چې یاره پلانکې قوم دی یا نه دی. حقیقت خدا دی چې ګوجر چې دی که نه نو دا کسب دی. کسب دا په دنیا کې چې هر چرته چا اختیار کړی دی هغه اختیار کړی دی. بس مونږ ګوجر تاسو به اورېدلي وي که نه څوک چې مخې میخې یا دغه مغه ساتي دغه کوي نو دا مونږ وایو یاره دا څه لکه هلکه لاړې ګوجر شوې که نه دې څه مطلب دی؟ ګوره دا کسب دی. تاسو چې زما په خیال چې دا کم ذکر کوئ غواړئ او کم دا یا خلک په دې پوه نه دي دا په اصل کې ګرجر دی. ګرجر د دا یو ګروپ دی د هندوستان د هند چې هغوی چې دی نو د بهارت بهارت ماته باقاعده چغې وباسي دغه کوي که نه تاسو به کېدای شي نه دي ثبوتونه هم شته دغه هم شته دی دا څه د خولې نه دي. ګرجر چې دی نو بیا دی یو دې کې یو دغه تیر شوی دی دی ورته یو ډاینسټي ویلی کې یا دغه ورته کېدای شي وایي که نه په دې هند کې دا د هغه جې بهارت ماته والا خلک دي دغه والا دي د دې یو خپل یو دغه دی نظام دی دی چې دی نو دا یو سوچ دی چې یاره د بهارت ماته چې دی نو د دې بچي به یو کو پلانې دیګړې که نه نو هغه د هغې خپل سوچ دی هغه به دغې اوس تاسو وایي چې یاره د دې خپله ژبه ده نو هغه ژبه تاسو وګورئ تاسو به اورېدلي وي چې دی چې دی هندۍ ته خپله ژبه وایي د هندۍ لهجې ته خپله ژبه وایي. ټیک شو نو هغه خو بیا بیل کوم نه شو دا خو هندۍ شو. ټیک شو بیا چې دی نو هغه د هند نسل نه شو. بیا تاسو وګورئ چې دی وایي چې موږ حکومت کړی دی حکومت هم موږ کړی دی د زما په خیال 1305 نه تر 804 پورې 804 پورې دی وایي موږ حکومت کړی دی په دې خاوره باندې. نو ما خو چېرته ونه کتل دا دی چېرته کړی دی. اصل مسله دا ده که نه چې په دې دور کې غزنوي دی 999 نه تر 1030 پورې د هغوی حکومت تیر شوی دی. بیا د هغې نه پسته چې دی نو تر زما په خیال چې 1200 پورې 100 پورې چې دی نو دغه د غوریان حکومت دی. نو دا چېرته په دې لکه دا دی چې وایي چې یاره مونږ چې دی نو 804 نه تر 1115 پورې چې دی د حکومت کې دی 1115 پورې دا چېرته و دا چېرته دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې سوچ او دی بیا وایي چې زموږ اخري باچا چې دی نو دا سب مهادیو که څه دیوا پکې راتلو نو اخري باچا او هغه اخري باچا دی کله تیر شوی دی په 1115 کې او دلته خو څه 1115 موږ ته ښکاره دی چې په 1115 کې خو د څوک دی د 800 نه تر 1100 پورې وایي چې دلته کې زموږ حکومت وکړه یا زموږ حکومت حکمرانان تیر شوي دي. نو ما ته خو نه ښکاري دا خو ګورم تاریخ کې خو زر کاله داسې یي که نه چې لکه نږدې خبره وي. نو غزنوي موجود دی غوري موجود دی دا ټول بیا ورسره راځه ابدالي او پلانې دیګړې که نه دا ټول موجود دي. نو د بده مرغه هر څه ته به کتل غواړي د هغې نه بعد چې دی نو دا زه بار بار وایم چې ګوره دا خلک چې دی نو دا
د ګجر چې دی نو دا کسب دی. ګرجر بیا د هندیانو یو دغه دی، هغه د یو ګروپ دی چې هغه باقاعده د بهارت ماته د پاره چې دی نو جې بهارت ماته چغه وباسي دغه وباسي او باقاعده دغه دغشته غره د خلک غواړي نو موږ دغه ثبوت ورکول شو دغه بالکل دغشته دی. نو که چرته دا اوس د دې یو خپل ذهن دی چې هغه بیا ته وی چې را دا خلک وایي چې موږ آریا یو، نو آریا خو ما د دوی نه یو ورځ تپوس کړو، یو ملګري نه تپوس مې کړو، ما چې تاسو آریا یې نو یا د هند چې دی نو بنیاد یا غټه قبیله یا دغه یې کنه، نو ما ته تاسو لږ په د وید کې خپل ذکر وخایي، ځکه چې وید کې ما د کشتري ذکر اوریدلې دی، د براحمن ذکر مې اوریدلې، د شتري ذکر مې اوریدلې، د ویش ذکر مې اوریدلې دی، د دغه ذکر مې اوریدل شودر ذکر مې اوریدلې دی. بیا رستو پکې چې دی نو په څلورمه پنځمه صدۍ کې خوشا کې دغه راغل دا هغه دیو مالای کسی میسی ولیکلی شي دغه ولی شي او دا نورې قبیلې پکې شامل شي، د راجپوت او پلانې دیګړې کنه د دې ارڅ شته، دا ګوره ټول ارڅ موجود دي، د دې باقاعده تاریخونه شته دی، دغه شته دی. اوس مسله دا ده چې د دې د خورولو د پاره د بود د هندو مت د خورولو د پاره کمال چې دی نو کمال دی چې ته کمال وي او دغه شنکراچاریا وي کنه، نو ما په خیال دا په 900 درمیان کې دا سیده معاملات شیو. نو دا هر څه چې دی دا موجود دي په تاریخونو کې موجود دي، دا زما په خیال د ځان نه چې دی نو سیزونه نه دي جوړول پکار. دغه چې دی ګجر چې دی نو دا کسب دی. تاسو به پښتنو کې لیدلی وي چې چا به میخه واغسته نو وی بیچاره لاړې ګجر شي او داسې واغسې کنه، یو د خبره وه. بیا اوس تاسو وایئ چې یاره دا په اصل کې څوک دي، نو ښکاره تاریخ موجود دی خو موږ غور نه کوو. دا زمونږ تلي خلکو او زمونږ ته واپس راغلي خلک دي، تاریخ کې موجود دي. د لزاک دلته کې د یوسفزو سره دغه وکړو، پښتونخوا ریاست سره یې دغه وکړو او د سیند نه واوړېدل، اباسین هغه طرف ته واوړېدل او خو هغوی سره خو دونه وخت نه شو تېرولی، واپس خپل ځان ته راغل، واپس راغل او واپس پښتونخوا کې چې دی په مختلف ځایونو کې آباد شول، خاص کر په دې غریزي علاقو کې. خو د هغوی ځان سره چې دی نو لازم ده چې زورور خلک خو سپایان سپاه سالاران دغه پکې تېر شوي وو، مشران پکې وو، دغه پکې وو، ځان سره خلک هم راوستل لږ ډېر. نو اکثریت په دې کې چې دی که نه نو دا هغه دغه ډله زاک چې د دل اخوا تلي وو اوړېدلي وو او بیا څه موده پس چې دی نو دې خوا راواوړېدل. نو دا پښتانه دي، د دوی کړه وړه وګوره دا پښتانه دي، د دوی مخونو ته وګوره دا پښتانه دي. اوس مسله دا ده دوی ته دا اندازه نشته دی چې په دغه کې براحمني دغه کې چې دی نو دغه کې د وید کې د آریا هغه تفصیل څه لیکلی شوی دی چې وید کې لیکلي دي دغه دي که نه موجود دي چې هغوی به په خپل دغه باندې دغه کولو دا په وید په رنګونو باندې جوړ دی لیکلی شوی دی. دا خو د هغوی خپل دغه دی، خو زه به د دوی دغه وکړم، د وید ذکر به وکړم که نه. تاسو وګورئ په وید کې چې دی نو هغه د دوی تقسیم په رنګونو دی، څه دی چې کم ښایسته رنګ دی، کم ښایسته دغه دی نو هغه چې دی نو شتري او براحمن دی. بیا چې دی نو لږ دغه راشه نو ویش تور دی، نو دا خو د دوی په دغه شول چې یاره دا خو بیا داسې هغه ځکه زه وایم چې ګوره دا پښتانه دي، دې جې بهارت ماته والا دا غلط کړي دي. دوی کوشش هغوی خو کوشش دا کوي که نه چې پښتون قوم مات کړي، دا ټول کوشش د دې خلکو دا دی چې پښتون قوم مات کړي. خو دا زه دلته ګوره په دې پېښور کې ناست یم، زمونږ د خپلواک پښتونستان غورځنګ دا مرکز دی، د
دلته زه موجود یم دلته زه به بس په تاریخ به خبرو وکړو په دغه به خبرو وکړو په ډي ان اے به خبرو وکړو په هر څه به خبرو وکړو په کړو وړو به خبرو وکړو په دود دستور به خبرو وکړو په دې هر څه به خبرو وکړو او یو بل سره به کینو څه دغه خبرې خو نه دي نو په سر سترګو که څوک بیا هم په دې کې ناسته کول غواړي دغه کول غواړي زه د زړه د کومې نه تیار یم خو دا حقیقت کې دا چې دی نو ګوجر چې دی دا کسب دی دا دې کې اکثر دلته کې چې کوم ګوجر دي آباد دي دا د دې ځینې تلي د لزاق دي چې واپس راغلي دي د ځان سره چې دی نو څاروي م راوستي دي ځان سره چې دی نو څاروو والا م لږ ډېر راوستي دي دا خو تاسو په دې نور ځایونو کې ګورئ په دې پېښور کې ګورئ چې څومره چې دی نو کسبګر راوستلی شوي دي چونکې پښتانه به لږ د کسب نه دغه کېدل او بیا دا کار ورته لږ دغه ښکارېدو نو بده مرغه موږ د دې ټول پښتونخوا ریاست دا دغه دی نن هم ته وګوره زیاتر به ستا په دې خاوره باندې کسب کوونکي د پنجاب نه راغلي وي څومره چې دا واړه واړه کارونه کوي نو موږ بهر ملکونو ته ځو واړه واړه کارونه کوو خو په خپل خاوره نه کوو د هغې د وجې نه زموږ دا خاوره چې دغه شوه نو دا اکثریت د دې د کړو چې وګورئ د هر څه چې وګورئ که نه د دې د پښتو سره مینه پښتون سره مینه میلمستون پلانې دګړې اخوا د هر څه چې ته وګورئ د دې دغه هغه کړوړو نو دا پښتانه دي دا هغه د لزاق دي چې کوم د دې ځینې تلي دي 1500 کاله مخکې واپس بیا لږ موده بعد واپس راغلي دي او آباد شوي دي په مختلف ځایونو کې خو د ځان سره څاروي او څارو والا راوستي دي نو آریا خو بیا د خپل کتابونو ګوري که دی څوک وایي چېرې آریا نو د آریا د سترګو رنګ هم معلوم دی د هغې دغه هم هغې چې کوم دغه کړی دی که نه نور خو حقیقت دا دی چې مونږ د یو آدم علیه السلام نه پیدا یو الله تعالی چې دی نو بیا د پیژندلو دپاره په قومونو قبیلو کې وویشلو چې مونږ یو بل سره نږدې اوسېږو د یو بل هغه خیال وساتو د یو بل قدر وکړو دا خو بیا یو ټولنیز دغه دی چې جوړ شو خلک بیل شول دغه شول تاسو ته ما دا ذکر کړی و چې یاره د پښتنو د پښتون قوم بنیاد چې دی نو دا ادریس علیه السلام یې ښودی دی چې کله د کابل د خلکو نه د بیلېدو هغه دغه شو د هغې خلاف ګوره اولنی جهاد چې دی نو دا ادریس علیه السلام کړی دی پښتانه د هغه وخت نه تر اخره پورې دا د دغه کې دي یو تفصیلي دغه په دې کې دی شي زه خو غواړم چې په دې باندې خبرې وشي دغه وشي که نه او دا هم یاد ساتئ ګورئ ادریس علیه السلام نه عربي و نه یهودي و نو مونږ خو ادریس علیه السلام زموږ دا خیال دی جوړې دا به چېرته عربي و که نه یا بل به چونکې دغه کې ذکر دی نو هغه مونږ وایي چې دا یهودي و حالانکه په هغه ټایم کې د داود علیه السلام یا دغه یعقوب علیه السلام یا دې خلکو د سره اړو دغه نو د ادریس علیه السلام چې دی نو دا د آدم علیه السلام په لکه د شیش علیه السلام زوی چې دی نو شیش علیه السلام او د شیش علیه السلام نه پسته چې دی ادریس علیه السلام او په دغه دور کې چې دی نو دا هر څه شوي دي ادریس علیه السلام د آدم علیه السلام په ژوند کې پیدا شوی دی او په دغه دور کې قابیل هم چونکې د آدم علیه السلام زوی و که نه یا د هغه نسل چې و نو د هغوی دغه و که نه خو قابیل مونږ څه ته وایو د قابیل هغه دغه مونږ څه ته وایو چې هغه غاصبیت چونکې د هغې په وینه کې هغه غاصبیت و نو ادریس علیه السلام ځکه دې خلکو ته چې دا بیل شي تاسو او دا چونکې بیل شول په هغه وخت کې نو د هغه وخت نه دا بیل دا یو قوم دا یو دغه بیل شو دغه شو او خپل ژبه خپل دغه خپل هر څه لري دا د قوم بنیادونه دغه ځینې شروع شوي دي نو ښه به وي چې موږ چې دی نو په دې هر څه باندې د یو بل سره اوس تړون وکړو موږ دلته اوسېدونکي ټول وروڼه یو او پښتنه خاوره زموږ ده پکار دی چې موږ په پښتونولۍ باندې د یو بل سره متحد شو او د دې خاورې د اولني حق دپاره هغه دپاره په خپله ژبه کې زده کړې دپاره کار وکړو او ځان د اغیارو د غلامۍ نه خلاص کړو الله مو ښاد لره